السلام علیکم ملګرو. بل اخر پاکستان کرکټ ټیم هم خپل سکواډ اعلان کو د ټي20 ورلد کپ د لپاره کم چې په یو اس اے امریکا کې کیږي او په ویسټ انډیز کې به دغه ورلد کپ تر سره کیږي. د دې لپاره پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی هغه سکواډ اعلان کو. په سکواډ کې ډیر زبردست لوبغاړي اغستي، ډیر زبردست کھلاړي اغستي دي. کله سکواډ ته موږ ګورو کم فرست بالران چې دي هم ډیر زبردست بالران دي، کم میډل اورډر بیټسمنانو ته پکې ګورو، ک ټاپ اورډر بیټسمنانو ته پکې ګورو، ک سپینرانو ته پکې ګورو، ک آل راونډرانو ته پکې ګورو. ډیر بهترین دی. یو پوزرپور سکواډ اعلان کړی دی. مکمل سکواډ د سره شریکوم. د سکواډ کپټن بابر اعظم دی. بابر اعظم خدای تعریف محتاجن دی، بهترین کپټن دی. نمبر باندې ابراهیم احمد دی، دریم اعظم خان دی، فخر زمان دی، حارث رؤف دی، افتخار چچا دی، اماد وسیم بهترین آل راونډر پاکستان ټیم د ټي20 ورلد کپ لپاره دا غسته دی. محمد عباس افریدي، محمد عامر خدای تعریف محتاجن دی، محمد رضوان هم د تعریف محتاجن دی او بهترین کلاسیکل بیټسمن دی. نسیم شاه، سعیم ایوب، شاداب خان، شاهین شاه افریدي او عثمان خان. نو دغه سکواډ تیار شوی دی د ورلد کپ لپاره. د ورلد کپ لپاره دغه سکواډ دی یو اس اے کې بعضی میچونه دي او بعضی میچونه دي په ویسټ انډیز کې. نو دغه د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړی د بابر اعظم په کپټنسۍ کې کپټن شو، بابر اعظم په شان کپټاني چې دی دا نور لکان نشي کولی. نو دغه د پاکستان کرکټ بورډ سکواډ چې ورلد کپ لپاره اعلان شوی او موږ تاسو سره شریک کړو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.